او زه ملنګ یم ملنګ ستا د در مدني زه ملنګ یم ملنګ ستا د در مدني راشه وکړه د مینې نظر مدني یا رسول الله پتا شیدا یما ستا د باغ بلبل یما بورا یما کتونکو خواجه خیله ابراهیم پلازه کې موجود یما نن زمونږ سره سحر صاحب د پېښور نه راغلی دی هغه سحر صاحب څوک چې د پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم کمنات شریف چې پیش کو د هغې نه هغه د ځمکې نه اسمان ته وختو الله پاک پې دونه مهربانه شو د الله دین دونه خوږ دی د الله د رسول چې صفت کې نو الله پاک به دې فرش نه عرش ته رسوي دغه شان سحر صاحب چې و الله پاک پې مهربانه شو او د دین د برکته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفت د برکته الله پاک کمزي ته ورسو نو کتونکو تاسو ګورئ چې د فیسبوک د پاڼې د لارې ډېر خلک مخ په وړاندې لاړل خو څوک په ډمتوب کې څوک په ګډا کې او څوک په شاعرۍ کې او په مختلف قسم دغه کې سحر صاحب واحد شخصیت دی چې دی الله پاک د خپل رسول د صفت د وجه نه الله پاک دونه ببره وخېجو نن شکر الحمدلله هغه سحر صاحب چې دی هغه سوات خواجه خیلې ته راغلی دی هغه ته موږ په خیر راغلی وایو او دغه شانتې هغه په ختم قرآن شریف مسجد ذکریا لنډیکس کې چې و هغې له قاري فضل وهاب صاحب او ذاکر الله خان چې دی هغه راوستی و ډېره د خوشحالۍ ډاکټر فیضان صاحب هم و بېګا د هغوی یو وړه ونګې ویډیو چلېدلې وه ما ته په خپله ذاتي طور ډېرو کسانو ټلیفون کړی و چې سحر صاحب راغلی دی چې ذاکر الله ورسره ده دا نور ورسره خو چې اوس به کم ځایي نن شکر الحمدلله الله پاک د روژې د برکته موږ له اچانک مخې نه راوستو او اچانک به د هغه سره یو څو خبرې هم کوو زما سره د خواجه خیلې د خوا او شا ولاړ دا کسان چې دي د دې سره زه یو څو خبرې کوم تاسو زموږ دا پروګرام چې دی دا ګورئ سحر صاحب خواجه خیلې راتلو ته درته هرکلی وایو په خیر راغلی وایو جي حسین احمد مدني صاحب علامه باد لره دا ټول مشران کشران زموږ دارونه که زه تاسو ته ووایم چې ما ته به زما د وایرل کېدو نه پس 100 رنګه راغلي که نه نو په هغې کې به 98 رنګونه د سوات د سیمې د خلک واه سوات خلک به دین مین خلک دومره د حضور عاشقان او د حضور په صفت باندې مین دي نو زما ورته اصلا نه دا دعا ده او زه د دې نه مخکې تېر کال یم زه ډاکټر فیضان صاحب او دې ملګرو زه راغوستی یم نو زه ډېر د خلوص دل نه شکریه ادا کوم او ما نه به دوی ایر نشي ما ته چې کله هم ټایم میلاویږي نو زه به سوات خواجه خیلې بلکې د سوات دا ټولې سیمې دا به یادوم انشاءالله زه به راځم او مدني صاحب تاسو ته خو به زه مدني جانان یو نعت شریف ډالۍ کوم او زه ملنګ یم ملنګ ستا د در مدني زه ملنګ یم ملنګ ستا د در مدني راشه وکړه د مینې نظر مدني زه ملنګ یم ملنګ زه ملنګ یم ملنګ ستا د در مدني راشه وکړه د مینې نظر مدني زملنګ یم ملنګ یو ځل بیا د ټول مارکیټ ډېره زیاته مننه دغه کم نات نه چې الله پاک دله دونه عزت درکړی دغه را سره یو څو دغه واړوئ چې په صفت د محمد آخر زمان شم او یو ذره وم او ستورې د اسمان شم هغه نعت شریف به هم درته یو فقرت دغه راته ووایه چې عوام او حال که مې پوښتې بلال ته خیال وکړه حال که مې پوښتې بلال ته خیال وکړه ستا مینا کې داسې قربان ستا مینا کې داسې رسوا یم ستا د باغ بلبل یم بورا یم او ناس یم د عشق په مدرسه کې زه ناس یم د عشق په مدرسه کې زه ستا د خالو خط هاي ستا د خالو خط سبق بسوایم ستا د باغ بلبل یم بورایم یو جان مننه کتونکو د روژې د 10مې روژې د مازدیګري
دا تاسو ته مخاطب یم د ابراهیم پلازې نه تاسو ګورئ زموږ د سوات خوازخیل عوام څومره دین پرسته خلک دی په دین مین خلک دی هر چا به عزت ورکوي خو سحر صاحب چې کوم عزت ورکو شهید چې دا د خوازخیل تاریخ لاولنی ځل دی د مبارکۍ دپاره د ټولو ملګرو ته یو څو شعرونه جی بس یې شورانه بس پرېږدی ډېره مهرباني کتونکو د سحر صاحب د ډېرې مینې خلوص او زموږ د سوات د خوازخیلې د عوامو د عزت راکولو یو جهان مننه موږ د دې کوو د رسمې د روژې د برکته دغه دی راغلی زموږ سره میلاو شو نو په هغې باندې هم دغه کوو د رحمتونو ثوابونو د باران پکې د رحمتونو ثوابونو د باران ډېر ډېر مو مبارک شروع میاشت د رمضان ډېر ډېر مو مبارک شروع میاشت د رمضان پدې کې نازل کړي د الله مونږ قرآن پدې کې نازل کړي د الله مونږ قرآن ډېر ډېر مو مبارک شروع میاشت د رمضان ډېر ډېر مو مبارک شروع او پدې کې شیطانان وی الله بن په بن تړلې پټول کال کې د دې نه بلا میاش نشته د خپلې نو مونږ پتستر ګدا قبول مونږه منلې یا مونږ ته پسر ستر ګدا قبول مونږه منلې پدې کې را لګلې د الله مونږ قرآن ډېر ډېر مو مبارک شروع میاشت د رمضان سبحان الله زبردست ماشاءالله